دا حضرت موسیٰ علیہ السلام مور دا مور. دا سے زمانہ کی موسیٰ علیہ السلام پیدا کی گی کہ فرعون خوب لی دیو اگدہ واقع دا خوب لی دیو او داغا خوب تعبیر و تبیا خپلو مشرانو دا سلطنت دوستانو دا ورکلو چی ولک پا بنی اسرائیلو کی پیدا کی گی تانا حکومت وقت وی خصبہ کہو ویسے میرے گا بس اعلانو کہ بنی اسرائیل کے سمر معشومان پیدا کی گئے ٹول ملکا پولیس بگر دی وجنی با چکم موستا پیدا کی گئے بدن سلطنت اور استاد حلاکت ذریعہ بھائی دی ذرو کے نشت رستو پیدا کی اعلانو کہ چکم معشوم پیدا کی گئے پر بنی اسرائیل کے بدا وجنے روچے اللہ کا مفیصلہ کری اسوک اغیطا بن نشی تڑھنے معشومان بملکے دل وارا وارا بچی بے وجن ہم دقا کال کی بچی وجلی کی گی اللہ دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا پیدائش بندو بسو مور تولا اللہ فرشتہ رو لے گنا او دلکی وطا اللہ دا خبر اخوخ اقلا دا اخوخون خدا اللہ کر کہ دا معشوم بچی دا پیداشی پیدا خفت علیہ فالقی فی الیم صندوق والا جوڑ خم دیدار خشتا او صندوق کے واچاوا او چکلت اویا ریدی چی دا معشوم کو عثمان دا فرعون دا لخکر اخل وجنے نو دا دریاب پا چپا دا پاسے ورو مردوا دیو تونوی چی القیه فی البحر دریاب کیو غردوان دا خو بغالی تشیجا نا 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 تو زمان منا زمان حکم منا پا چپا ورو غردوا چپا خطرناک دیتا ورولا زب پیش زمان کار پیش فلیوقیه سنگ دی عدو لی و عدو اللہ زمان دا فیصلہ دا چی زد دی دا دو دشمن تا و دا خپل دشمن لاستا رسول خواب یورم چی سبکی و مقا سے اکل اللہ و دا خبر خوخ کرا کہ دا معشوم پا کوٹا دا پاس دا غردوم مارغان رانو تختے کہ زنگل کے غردوم شرمخان بے کوئی کہ بل چالے ورکون فرعون نے نشی بچ کولے کہ کوری چا دا پٹ ساتم او سبا فرعون خبر کہ خطا دمر مدمون بچے والے پٹ ساتا لے مالا بام سزا رہا کی راشا بس دا اللہ دا طرف لچے کما خبر دا ٹک تا بس عرص جی کی ہم دا وطا اللہ کو حقلا صندوق والا جو کو معشوم پاگا صندوق کی واچا یہ صندوق کے معشوم سو واچا گورا اللہ جی بنے تھا اللہ دا نو جی صندوق القی فی البحر دریاب کے غردوان دریاب کے غالی تب غردی نا مرچے تلکی گی نیستا نا دریاب پا چپا کی یم چپے تا ہوئی غٹا 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 چپا چپے چپے دا پاسا دا صندوق ورولا صندوق ایواقی پاگا چپے دا پاسے ورولیش او خورتا ولوی قصی ہدای پر غالا غالا ورکسی دا دا مرچے دا معشوم بچے چه تلکی زما خو دریاب تاویش بل سچار نشتا و بچے دے غالا غالا کی ورطرده چه دا مونگ دا بچے با کم خوازی دا با سوک رو چیتایی سب وسا رکایی پر پسی رستو روانا دا زمانہ کے دا فرعونیان واخترو میلہ لگی دل دا اور آغلی دا دریاب غالی دا محل خواہ دریاب بیگی او اغا دریاب نبیا یو چود آسی جدا شوی دا چی اغا عین دا دریاب دا بعد فرعون چی کم محل دے وغی کے کم باغ دے پاگے کے در نور غلی دا حسن کستاز و خیالی دا پاکوانی بادشاہانو چی سمر محلات جو کری دی دیٹو دا دریاب پر اغاو جو کری اٹکو گورے بلو گورے دی روتی دی سو اغا ولک لام بی سو پٹالونو زانگی فرعون دے خزے دا وینزی دی غلامان دی دوستان دی صندوق لحضرت جبریل علیہ السلام دیگور گئی او آغا ولیتے جوڑ کچے کم دا فرعون پدا محل او دا آغا باق کے ورغلی دا او علتا چی ور جوڑ کنو بیا غالتا ولی دیگور کنو یو سانگا دا اون اختکشی و آغا سانگی سرون کتو صندوق تا سرے تاس ہو گورے دی کسی دی دی صندوق سنگ رولی وا او صندوق کولاو کا حضرت موسیٰ علیہ السلام معشوم بجی بروت تے او دا سے معشوم بجی بروت تے اللہ دا موسیٰ علیہ السلام پر وجود کے اوپر استرگو کے راہ سے کھلا پیدا کرے وا چاہے وطاو قتل غیبی محبت و من وصل پیدا روچت ہے خزے فرعون ویدہ آغا معشوم جتنی چاہے غمان اب حکومت خلی آغا چرتنی نا نصریہ دا منگ لانسر الوی کو کہ منگ یہ تربیتو کو او منگ ایزا لا تقتلو ہو میں وجنا اسان ینفعنا او نتخذہو ولدا منگ بے بچی منگ لفیدہ برا کی زمان لاس کی بلوی کی زبے تربیت کمان او بل طرف کم خواہی استا بچی بشی تو جستا بچی شو تیلوی کہ نہ بقبل پلار پہ جنی نہ بقبل امور پہ جنی او موتا بیلوی کنو سنگما منگ حکومت بیا آخری او جزا منگ بچے دینو بس بھی بلا منگ نفس بلا حکومت خاون نمی گئے جل بیش
نن مسنګا دې بدمعاش جوړیږي چې تا به سبا رانیسي او ما به سبا رانیسي. ډېره ښه خبره، ډېره ښه. او عقلم دا سوچ کړي چې واقعي زه له یوم ډوډۍ ورکوم، اوبه جامه ورکوم، خو زما خوی واخلي او زما بچي بشي او یک تنها ماشوم دی، دوی به څه لښکرې راولي او ماله حکومت به اخلي. حضرت موسی علیہ السلام لږه خوراک انتظام کوي په جارا شو، سینې ته چې پهن اخلي. ګوره مور یې د الله د حکم تابعداري وکړه، عقل یې ونه چلو. الله ورته وایي فاذا خفت علیه فالقه فی الیم، چې کله پې ویرېږې دریاب کې غورځوه. او الله ورته څه وایي؟ ور یریږي بنا لا تحزنی، یریږي بنا انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین. فکر مکه وځي تا ته واپس کوم او یو عظیم پیغمبر به جوړو. مخکې الله ورته ویلي انا رادوه الیک، تاله راولو عقل وشي راولي دریاب چپې د پاسه غورځوه یوه شوه. او بیا ورته وایي د دشمن لاس ته به هم رسي. اوس هغه دشمن به د دمې عدو له عدو لیول، د ده به هم دشمني د به هم دشمني. دریاب د پاسه غورځوه، اکسیجن بند شو، صندوق کې چې د بندی نه خو اوبه ورځي، او که د پاسه د مکمل بند که د به ساده کم ځای نه اخلي. د لږه سوړه پرېږدی نو دا خو چپې دي، خامخا اوبه ورځي، چې لږې اوبه ورځي لاندې پکې ډوبي. نو سوړه که پرېږدي خو دې کې اوبه ورځي، که نه پرېږدی نو دې به مري. او عقل دا منی چې دې به جمدې پاتې شي نه. او بیا په دریاب کې چپو د پاسه وروله، چپې خو د چپې خو د اوبو زور خو تاسو وري د مخکې ورغلي په خدای یقین کو د اوبو زور په لاره تېرم حیران شوم. په دې پټو کې دا د نامه نامه خټې پرتې دي، څومره لرګي راوړي دي، لرګي د دنیا لرګي راوړي دي، او څومره سامان یې راوړی دی، او څومره غټ غټ پولونه. تاسو دا پولونه ولیدل؟ منډي پولو ګوره او دا دلدار کړی پولو ګوره. یو پل چې هغې کې په ټنونو سیخ دی، اس نام و نشان نشته چې هغه سیخ څه شو، ګاډرې په کرینونو څوک نشي اوچتولی. د خدای د زور مقابله رونو نه کېږي. دریاب په چپاو غورځولې به سینګ بچ شي. دوه خبرې شوې. دریم بیا د دو زما دشمن به اخلي، دشمن سره به سینګ بچ کوم، ما ته به سینګ واپس کېږي. لیکن د هغې د موسی علیه السلام د مور د الله په خبره یقین دی. انا رادوه الیک، مه یېرېږه، غم مه کوه، لا تحزنی، اس پر و نساتی تو بیتا تا واپس کو. او یوازی واپس کول نا وجاعلوه من المرسلین، پیغمبر بده جوړو. نو چې پیغمبر جوړیږي نو څلوېښت کاله نه مخکې پیغمبري شته دی نه، نو پته ولګېده چې ځواني به ورکوم، عمر به هم زیات، 40 کاله پورې خو به دې جمدي وي، 40 نه پس به پیغمبري ورکوم. نو چې پیغمبري ورکوم د پیغمبرۍ خدمت وکړي، نو دې کې دې ته اشاره شو چې زه به له ځواني هم ورکوم، هلکانه به هم ورکوم، عزت به هم ورکوم، ما سره به کنیکشن او رابطه به وي. د عقل نبار خبرې دي. خدا موسی علیہ السلام د مور د الله سره مینه ده. الله قوي نو دې منم ورو مې ورځو هلته پین اخلي د مور. خلق راغونډ شو، دا ماشومه د موسی علیہ السلام خور هم ورله. میله ده که نه؟ دنیا خلق د میلې ته ورغونډ شو، ازادي ده. د بادشاه محل کې هر څوک ګرځي چې ورغې څه چل دی. دا ما یو ماشوم بی بی آسیې د فرعون ښځې ونیوه او فیصله دا وکړه چې دا به زمونږ بچی وي، د چا پی نه اخلي. ویې ما ته یو کورنۍ معلومه ده، هغه به پی ورکړي، هغه به وایي. ماشوم هغه خبره فرعون ته ورسېدله. وی راولې دا ماشوم، یو ماشومه داسې تا ته څه پته لګي چې دی به د هغه ښځې پی به اخلي. دا خو د موسی هم خور هوښیاره وه. اوس که دا د خولې نه وخېږي، مور یې ده، خو قصه روانېږي. وی نه نه، وی د هغې ښځې پی ډېر ښه دي، هغه ما ته معلومه ده، هغې ته چې کوم ماشوم سینه کوي چې دا چا پی اخلي، ما په دې وجه وویل. او بل مونږ بني اسرائیل یو، هغه د ما ته معلومه ده، نو مونږ خو صاحب ستا خدمتګار یو که نه، نو چې ستا خدمت کوو نو ستا د بچي له به پی هم ورکوو. په دې بنیاد مې وویل د ښځې پی خواږه دي، ما ته معلوم دی. وی ښه راولې دا ښه تا ته معلومه هر ښځه وي. وسره پولیس والاو خلک کل مور پسې لاړه، وی بې راشه کار وشو. ماشوم هغه د فرعون بادشاه کور ته ورسېد. له چا پی نه اخلي د مونږ اروړ. وګورې مورې ما ال نه دی ویلې، ښه ما نه دی ویل چې هغه ما اروړ دی، ما ویل چې داسې یو ښځه ده او ډېر خواږه پی دی او د هر چا پی اخلي، نو ته به وله لاړه شي. راله او څنګه سینې ته واچول، خپله مور یې ده. موسی علیه السلام یا جړل او یا قلار شو، او د مور پیخ راښکلی شروع کړل. خلکو زنده باد نارې ولګوي. فرعون خوشحاله، بی بی آسیه هم خوشحاله، خلق هم خوشحاله شو چې ماشوم یې موړ کړ. وی ښه ته به دا مهرباني کې ته به راځې، تنخوا درته مقرره او دې ماشوم له به پی ورکې. اوس هغه خو هم ځان
په پټ ساتل غواړي. وینا نه ما نه دا کار نه کیږي، خپه کېږم بادشاہ سره اوس مې دله مور کوم او د خپل بلا بچی دي. نه خامخا به دې ماشوم له پی ورکې یقین نه نشي مور ده که وی خانو که خامخا داسې کوي د ما یو څه شرطونه دي. څه شرط دی؟ وی دا به مال راکوې د خپل کور کې پی ورکړو، دلته نه شم ورکولی، ما درته دا تر ګران تنخوا به مقرره وي، جامې به راکوې، زما د کورنۍ عزت به کوې. وی دا هر شرطونه منظور. انا رادوه الیک، قرآن شریف کې الله وی درته واپس کوو وجاعلوه من المرسلین. مور لراغی قرآن شریف کې الله وی مور ته مې ځکه واپس کړه چې مور یې خوشحاله شي. نو چې د خدای سره مینه کې او د خدای خبره منې نو غیب او رب زوی درته راوستی شي که نه شي راوستی؟